د مالیې، اوبو او انرژۍ وزارتونو د افغانستان برېښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ د شاوخوا 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د روان لمریز کال د وری میاشتې په 15 نیټه د مالیې، اوبو او انرژۍ وزارتونو د افغانستان برېښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ د شاوخوا 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د تولید او ساختماني چارو 4 پروژو تړونونه لاسلیک شول. دغه پروژې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې د شاوخوا 23 میگاواټ لمریزې برېښنا د تولید، د هرات په ولایت کې د 2 سب سټیشنونو جوړول او د 220 کیلو وولټ برېښنا مزي غځول، کابل ښار کوټي سنگي ساحه کې د سوداګریز مارکیټ او هلمند کې د سوداګریز مرکز او استوګنې اپارتمانونو جوړول دي. پر دې پروژو شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ پانګونه کیږي چې په عملي کېدو سره به د هیواد د ملي عوایدو په کچه کې زیاتوالی راشي او سلګونو هیوادوالو ته به کاري فرصتونه برابر شي. د یادونې وړ دی چې د پانګونې دغه پروژې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې او اړوندو ادارو په هلو ځلو سره عملي بڼه پیدا کړې ده.